عثمانه څه کوې یاره سترګه دې پټه ده مخکې پنچر نیول دي کم سوچونه وه رقانه سوچ مې دا کوئ چې زم د نیکه رقم 3 ودونه وکم واه ستا نیکه 3 ودونه کړي یا هم زما رقم سوچونه ول یاره پیرکه نه ناشده نو پرون په بازار کې وسوه څه رقم عثمان خان په بازار کې روان یم یو ځای پر چوک باندې یو ښایسته ځوان ولاړ دی د یو نجلۍ کې نظر دی نو زه ورنږدې سوم د هلکه سره ودرېدم د نجلۍ سوکه سوکه وراتله دا سړي ته یې ویلې ولې زه یې میلدلی هغه ورته ویل زه ډاکټر یم ته ویل هو وایي زه هم ستا ناروغه وم هغه هلک ورته ویل دروغ مه وایه زه خو د حیوانان ډاکټر یم وا به هغه لیونی وینې کوم لیونی دا مخامخ سره روان واب خانه دا دونه لیونی دی دا په پیسو بالکل که څه پوهېږي نه وروره په دا نن سبا زمانه کې څوک په پیسو نه پوهېږي بایي واب خانه ما څو واره ازماو کړی دي زه د 500 نوټ جلا ورته ونیسم د 50 پیله جلا ورته ونیسم دی د 50 والا وخت فول شارټ زه نه در سره منم دا خبره نه منې نه منم شاټه دلته راسه لا څه وایه واب خانه اوس ورته ګور په دا کې یو واخه ما نه درته وایي دا شاټ دی دا په تیر دی دا څنګه کیسه ودرې تو خو واقعي شاټ یې ازوان د 500 نوټ هم درته نیولی و د 85 لا هم درته نیولی و تا 85 والا در واخیستی هغه د 500 والا دې ولې ایله کړو ای وروره شاټ زه نه یم شاټ دی ولې هغه دا تره دله روزانه میلمانه راځي دی دا چمونه په ما کوي ما که په کم ورځ 500 نوټ واخیستی دا کاروبار ختم شو اوس یاره عثمانه بېروزګاري دی په جو کې مې ورپې نه ستاریان یم څه چم وکړم رقانه زه په خپله درته علاغر کړم ښه یوه مشوره درکړم و خود ولې نه شغلا نه کوو څه واغلا کوو هو نو څه چم کوو نو تا ته دی کور در معلوم دی چې ډېرې پیسې لري یاره د پیسو کور خو نه دی رامعلوم رفیع الله پېژنې اوه هغه که رابله زه مېلمه ومه په پېټۍ کې دومره سونه وه درځه ځو هغه غلا کوو هغه غلا کوو درځه عثمان څه کوې په دا کور کې به زنانې یاره تورسرې پکښې کې ما ته مېلمانه نه غلا کوو یار ای زما خوندو مندو پرده وکئ ما او پیرک غلا کوو ها ځوانه څه دې کېږي والله که ډاکټر صاحب دا بدن د سرډیلا پیله د ګس هېڅ خوند نه راکوي دا بدن والله که نه ناجوړه نشه یې په دا کال نه یې لمبېدلی مردارخوره د ورځې 2 واره لمبېږه په خپله به جوړ شي